د پاکستان په اړه قضاوت وکړئ. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. نن ورځ دوه غبرګ خبرونه رسني شول. لومړی دا چې کابل کې د پاکستان سفارت یاد هیواد ته راتلونکو افغانانو غوښتي چې دوی د یوازې په هغه وخت کې د پاکستان ویزې لپاره سفارت ته ورشي چې اړینه اړتیا وي. همدا ډول بیا له بلې خوا د پاکستان او هندوستان بهرنیو چارو وزارتونو یو تړون لاسلیک کړ چې له لارې به یې هر ورځ تر 15,000 هندي سیکان پرته د پاکستان له ویزې وکولی شي چې پاکستان ته سفرونه ترسره کړي. لومړی خبر روحي جمعه دریم د لړم کابل کې د پاکستان سفارت په یوې خبرپاڼه کې له خلکو غوښتي دي چې د بیړنۍ اړتیا په صورت کې د سفارت ته د ویزې اخیستو په موخه لاړ شي. خبرپاڼه وایي چې کابل کې اوس مهال هوا سړیږي او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله هغه افغانان چې د پاکستان ویزا اخلي په ساعتونو منتظر پاتې کیږي. سفارت وایي چې دوی به یوازې هغه کسانو ته ویزې ورکړي چې بیړنۍ اړتیا لري. د پاکستان ویزې د اخیستو په اړه ډیر شکایتونه رسنیز شوي دي. ویل کیږي چې هلته کمیشن اخیستونکي له خلکو پیسې اخلي او په ساعتونو خلک منتظر وي. دویم خبر روحي جمعه دریم د لړم د پاکستان او هندوستان بهرنیو چارو وزارتونو یو تړون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې به یې هندي سیکان وکولی شي چې پرته د پاکستان له ویزې پاکستان ته سفر وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې هره ورځ شاوخوا 15,000 سیکان کولی شي چې له ویزې پرته د خپل مذهبي مشر ګورو نانک معبد ته ورشي. د تړون له مخې هندي مسافرین به په یوې ځانګړې لارې د پاکستان د کارتاپور ښار ته له ویزې پرته سفر وکړي. دغه ځانګړې لار د هند له سرحد څخه د سیکانو یو معبد ته تللې ده. هند او افغانستان دواړه له پاکستان سره کړکېچنې اړیکې لري. د دواړو هیوادونو ستونزه له پاکستان سره د ځمکنۍ بشپړتیا، امنیتي ګواښونو او لاسوهنو پر اساس ده. له هندوستان هندي سیکان د مذهبي مراسمو لپاره کولی شي په ځانګړو لارو پرته له ویزې لاړ شي، خو له افغانستان اړ افغانان چې یا هم ناروغان او یا هم ناروغ لرونکي دي د قانوني ویزې اخیستنې منع کیږي. افغانان له پاکستان سره د ورورۍ تار لري ځکه افغان حکومت ولس مسلمان دي او همدا ډول د پاکستان حکومت ځان ته مسلمان وایي او رسمي نوم یې د پاکستان اسلامي جمهوریت لیکل کیږي. پاکستان له افغانانو سره پولې رامنځته کوي، پر ډیورن اغزن تارونه او کټرې جوړوي، د تګ او راتګ لارې پرمخ تړي، خو له بلې خوا بیا د هندوستان سره د نږدې کېدو هڅې کوي. سیک او هندي ورته له افغان غوره دي. که چیرې پاکستان ته انساني اړیکې مهمې وي نو افغانان هم انسانان دي هم مسلمان. افغان ولس د پاکستان خبرې او کړنې دواړه ګوري. افغان ولس نن د جګړې، بیکارۍ او بېوسۍ په کرښو کې راګیر دی. پاکستان په داسې کړنو سره د سیمې یو ستر هیواد او یو عظیم ولس په لوی لاس د دښمنۍ په وضعیت کې ساتي او پر ټپ یې د مالګو شیندلو خاطرې ورته پرېږدي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.